یور وس چې عیسی د خدای په کور کې خلکو له تعلیم ورکولو او ورته زیر اورولو نو مشران امامان د شرع عالمان او د قوم مشران ورلرالل او اغي ورته وویل موږ ته ووایا چې ته دا کارونه په کم اختیار کې او دا اختیار تاله چا درکړی دی. عیسی اغي له جواب ورکړ زم ستاسو نه یو تپوس کوم تاسو یې جواب راکئ چې د یحیی بپتسمه د اسمان د طرف نه وه او که د انسان په دې اغي د یو بل سره په باس شول چې که چېرې موږ ووایو چې د اسمان نه نو هغه به راته ووایي چې بیا تاسو په هغه ایمان ولې رانوړو خو که چېرې موږ ووایو چې د انسانانو د طرف نه وه نو ټول خلک به موږ سنګسار کي ځکه چې هغې دا مني چې یحیی نبي و. نو هغې جواب ورکړه چې موږ خبر نه یو. نو عیسی ورته وفرمایل بیا به زه هم دا درته ونه ویم چې زه په کم اختیار دا کارونه کوم. نو بیا عیسی خلکو ته دا مثال تیر کړ چې یو زمیندارو چې د انګورو باغ یې ولګولو او زمیندارانو له په اجاره ورکو او یو بل ملک ته د ډېرې مودې دپاره لاړو. کله چې موسم راغلو نو هغه یو نوکر اجارهدارو نه ورولېږلو چې د هغې نه د هغه د انګورو د پیداوار برخه وصول کي خو زمیندارو هغه ښه ووښلو او خالي لاس یې واپس ولېږلو. هغه بیا بل نوکر ورولېږلو خو هغې هغه مووالو او بېعزته یې کړ او تش لاس یې واپس ولېږلو. هغه بیا دریم سړی ورولېږلو خو هغه هم زخمی کړ او بهر یې وغورځولو. بیا د انګورو د باغ مالک وویل چې اوس ماله څه کول پکار دي زه به خپل زوی ورولېږم شاید چې د ده خاطر وکړي. خو هر کله چې اجارهدارو هغه ولیده نو یو بل ته وویل دا د باغ وارث دی راځئ چې مړی کړو او میراث به یې موږ ته پاتې شي. نو اجارهدارو هغه د انګورو د باغ نه بهر وغورځولو او مړ یې کړ. نو بیا تاسو دا ووایئ چې د انګورو د باغ مالک به د هغې سره څه وکړي هغه به راشي او دا ټول اجارهدار به مړه کړي او د انګورو باغ به بل چاله ورکړي. هر کله چې هغې دا واورېدل نو ویې ویل خدای مکه خو عیسی ورته نیغ نیغ وکتل او ویې فرمایل نو بیا د صحیفو د دې عبارت څه مطلب دی کم کاڼي چې ګیلکارانو رد کړی هم هغه د ګوټ سر کاڼی شو. هر څوک چې د دې کاڼي سره تیندک وخوري هغه به ټوټې ټوټې شي او که په هر چا دا را پرېوځي نو هغه به ریس مریس کی. د شرع عالمانو او مشرانو امامانو غوښتل چې هغه ته هم په هغه وخت لاس ور واچوي ځکه چې هغې ته دا پته ولګېده چې دا مثال د هغې په خلاف دی خو هغې ورسره څه ونه کړل ځکه چې هغې د خلکو نه یریدل. نو هغې په دې لټون کې وو چې څنګه به یې راګیر کړو. نو جاسوسان یې پټ تصادقانو په جامه کې ورولېږل چې په هغه کې څه داسې خبرې را پیدا کړي چې د هغې په بانه هغه راګیر کړي او ګورنر ته حواله کړي. هغې د هغه نه تپوس وکړو استاذه موږ په دې خبر یو چې ته څه وایې او کم تعلیم چې ورکې هغه ټیک دی او د هیڅ چا طرفداري نه کوي خو په رښتیا سره د خدای پاک د لارې تعلیم ورکې. نو بیا موږ ته دا ووایه چې د روم کیسر لا محصول ورکول روا دي او که نه. عیسی د هغې په چل پوه شو نو ورته یې وفرمایل ما ته د سپینو زرو یوه سیکه وښایئ په دې د چا تصویر دی او د چا نوم. هغې جواب ورکړ چې د کیسر. عیسی ورته وفرمایل چې ښه ده کیسر ته خپل حق ورکوي او خدای پاک له خپل دغه شان د خلکو په وړاندې د دوی دا کوشش چې هغه په خبرو کې راګیر کړي کامیاب نشو او د هغه په جواب هغې حق حیران او غلی پاتې شول.